تصور وکړه یو داسې نړۍ ته داخل شوی چې د بلې سیارې په شان ښکاري. عجیبه ونې، نادر ژوي او داسې طبیعت چې په بل هیڅ ځای کې نه موندل کیږي. دا کومه خیالي کیسه نه ده، بلکې د ځمکې پر مخ یو رښتینی او نادر ټاپو کیسه ده، او د دې نوم سکوټرا آیلینډ یا د سکوټرا ټاپو ده. راځئ چې نن د دغه یوې ټاپو په اړه معلومات ترلاسه کړو. که تاسو هم د داسې معلوماتو مینوال وئ نو له موږ سره پاتې شئ. د سکوټرا ټاپو د عربو په سمندر کې موقعیت لري. په ځینو نورو ځایونو کې ویل کېږي چې دا د هند په سمندر کې موقعیت لري. د دې ټاپو احتمالاً مساحت 3800 کیلومتره مربع دی. د تاریخ پوهانو په وینا له نن څخه 20 میلیونه کاله د مخه د افریقا لوی وچې او د عربستان لوی وچې له یو بل سره تړلې وي، خو کله چې د عدن خلیج ترمنځ ځمکه ماته شوه او د دې سره یوه ټوټه جلا شوه او له دې څخه یوه جلا شوې ټوټه په سمندر کې پاتې شوه، همدا ځان ته جلا شوې ټوټه د سکوټرا ټاپو چې تر نن ورځې پورې هم په سمندر کې موقعیت لري. دا ټاپو د یمن تر کنټرول لاندې ده، یعنی د یمن هیواد یو رسمي برخه ګڼل کیږي. خو دې ټاپو ته تر ټولو نږدې هیواد د سومالیا هیواد دی، او دا د سومالیا هیواد څخه شاوخوا 240 کیلومتره لري دی. په داسې حال کې چې دا ټاپو له یمن څخه 380 کیلومتره لري دی. د دې ټاپو همدا جلاوالی د دې سبب شوی دی چې دلته د ژوند یو ځانګړی مسیر روان شي. شاوخوا 30 سلنه بوټي یوازې په همدې ټاپو کې پیدا کیږي چې په بل ځای کې ساری نشته، او له 90 سلنه څخه زیات نادره خزنده ژوي هم یوازې دلته موندل کیږي. دا ټاپو د نړۍ له هغو ځایونو څخه ده چې ساینس پوهان د ژوند لابراتوار بولي. د ټاپو طبیعت هم ډیر ځانګړی دی. په منځ کې لوړ غرونه دي چې دا غرونه تر 1500 مترو لوړوالي پورې رسیږي، او تقریبا یې ډبرینې دښتې او ساحلي سیمو ته پراته دي. دا غرونه د هوا په جوړښت کې مهم رول لري. بادونه ورسره لګیږي او په ځینو سیمو کې رطوبت جوړوي، خو نورې سیمې بیا وچې پاتې کیږي. او همدارنګه ساحلي سیمې هم د دې ټاپو تر ټولو غوره ځایونه دي. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي، ځکه چې دلته دومره چټک بادونه لګیږي چې کله ناکله تر 100 کیلومتر پر ساعت پورې رسیږي. باران کم وي او په ځینو ځایونو کې ډیر لږ اوري. خاوره یې نرۍ ده او ډیرې زیاتې ډبرې لري، نو هر ژوندی موجود باید ځان له دې سختو شرایطو سره عیار کړي. د دې ځای تر ټولو مشهوره ونه د ډراګن بلډ ټری په نوم یادیږي، چې د دې جوړښت د چتر په څیر دی. دا ونه هوا څخه رطوبت جذبوي او لاندې خاوره یخه ساتي. د دې ونې تر ټولو مهمه او ډیره عجیبه ځانګړتیا هغه د دې ونې په داخل کې سور رنګ لرونکي مواد، یعنی له دې ونې څخه سور رنګ لرونکي مواد راوځي چې له پخوا وخت راهیسې د درملو او نورو کارونو لپاره کارول کیږي. د دې ټاپو یوه بله مهمه ونه هغه د بوټل ټری ریسرویر په نوم یادیږي. دا ونه اوبه په خپله تنه کې ذخیره کوي، او د دې جوړښت داسې دی چې د سختو بادونو او بارانونو پر وړاندې ډیر سخت مقاومت کولی شي. که د خزندو خبره وکړو نو دلته داسې ماران، لړمان او داسې حشرې شته چې په بل ځای کې نه موندل کیږي. حتی ځینې ژوي یوازې په یوه دره یا یوه کوچنۍ سیمه کې ژوند کوي، چې دا د دې ښکارندویي کوي چې د دې ټاپو هره برخه یو جلا چاپیریال ګرځېدلی دی. د مرغانو لپاره هم دا ټاپو ډیر مهم ځای دی. ډیر مهاجر مرغان دلته تم کیږي، او ځینې نور ډولونه یې بیا داسې دي چې یوازې په همدې ټاپو کې موندل کیږي. د دې ټاپو خلک له طبیعت سره عیار شوي دي. هغوی په دې ټاپو کې د لږو امکاناتو سره ژوند کوي، چې زیاتره خلک په دې ټاپو کې وزې څروي او د طبیعت له نښو خپل ژوند تنظیموي. دوی په دې ټاپو کې ډیر عجیب او ساده ژوند ترسره کوي، او د دې ټاپو اوسیدونکي خلک په پیړیو راهیسې په دې ټاپو کې ژوند کوي. د اټکل له مخې په دې ټاپو کې 50,000 کسان اوسیږي، چې ټول د یمن هیواد تر کنټرول لاندې دي. خو اوس دا ټاپو له جدي ستونزو سره مخ ده. زیاتره حیوانات کوچني بوټي خوري، نو نوې ونې به نشي لویدلی او ځنګلونه به ورو ورو له منځه ولاړ شي. ساینس پوهان وایي چې که دا حالت دوام وکړي ځینې نادره بوټي به ورک شي. سربیره پر دې په دې وروستیو کلونو کې ډیر سخت طوفانونه هم په دې ټاپو کې راغلي دي، چې دا د دې ښکارندویي کوي چې د دې ټاپو اقلیم بدل شوی دی. پخوا د دې ټاپو جلاوالی دا ځای خوندي ساته، خو اوس د نړۍ بدلونونه دې لرې ځای ته رسیدلي دي. د اقلیم بدلون، انساني فعالیتونه او طبيعي پیښې د دې ټاپو راتلونکی له خطر سره مخ کوي. سکوټرا یوازې یو ټاپو نه ده، بلکې د طبیعت په پای کې یو ژوندۍ خزانه ده. دا هغه ځای دی چې موږ ته ښایي ژوند څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم دوام وکړي. زموږ ویډیو تر دې ځایه وه. تاسو د دې ټاپو په اړه څه وایئ؟ خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ، او د نورو اړوندو معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې د لوی الله په امان.